لکه ایوب ځاځي دي، شارناو ده. کوم د خوست ولایت راغلی یو د توتانو د میلې دپاره. دلته همدغې میلې ته راځي، یعنې تر 12 بجې د شپې راځي. دا ډېره مزه کې ډېر او د خوند ځای دی او د چکر ځای دی. په دې کلي په منځ کې د لوګر سیند تیر شوی ده. ونه توتو ته یې ګورو چې توت لري که نه لري، و بیا هغه ښکاري چې غټه ونه ما بیا 40 دانې اخیستې. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملګرو دغه سیمه د چارخاو سیمه ده. دغه کوم روډ چې ګورئ دا د ګردیز، لوګر او همداسې ډېرې نورو ولایتونو په دغه سړک باندې پراته. ملګرو دغه علاقه کې دغه توتان وینئ، د تفریح او ښایسته ځای دی. ځوانان راځي د مختلفو ولایتونو نه دغلته تفریح کې. ډېر ښایسته توتان، شملې، اتروې دغه ځای دوکانداران ورسره جوړې کړي دي او مختلفو ولایتونو نه خلک راځي تر څو دلته تفریح وکړي. دوستانو نن غواړم چې خپرونه دغلته تاسو ته چمتو کوم په دې هیله چې تر اخره له موږ سره اوسئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. زما نوم مصطفی دی، د پکتیا نه راغلی یم. د هر کال موږ دغه ځای ته راځو د توتو د خوراک دپاره. زبردست. ستا نوم وروره؟ السلام علیکم ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ هم د خوست ولایت راغلی یو د توتانو د میلې دپاره او دلته هر کال یې راځو او ژوند موږ هم دلته اوس فعلا راغلی یو، فیملي هم دلته اوسېږي. همدې سیمه کې یو، اصلي ولایت هم خوست ولایت نه یو. نو د لوګرو په خوست لاره ده، کابل، لوګر، خوست، پکتیا. ډېره مننه. په دې وروسته خبرې وکړو. ته نور د کوم ځای نه راغلی، نوم دې څه دی؟ زما نوم السلام علیکم، زما نوم خلیل الرحمن دی، د ساکو د کلي اوسېدونکی یم، د همدې جي و دغه ته راځو. کوم د توتانو نه موږ دلته د انډیوالانو سره راغلي یاست، همدلته د توتانو توت خوردن لپاره. و ولې نه لاړ بس وبګرځو. ښه ورور، ته د پکتیا نه راغلی په خاطر د توت خوراک؟ یاره زه د پکتیا نه راغلی یم په خاطر د توتو د خوراک یم. زه اصلا د همدغې منطقې سړی یم، خو کاروبار مو په پکتیا کې ده. کله کله راځو د جمعې په ورځ تفریح کوو، راځو دلته د توتو د خوراک. د پکتیا کې دغسې ښایسته او داسې د تفریح ځایونه شته دی؟ خامخا طبعا شته. لکه کوم ځایونه دي؟ لکه ایوب ځاځي دي، شارناو ده. شارناو نور ډېر ځایونه دي. ډېر ځایونه دي. تاسو کله میلې په خاطر لاړ شئ؟ تاسو کله میلې ته تللی؟ ډېر تللي وو. هلته د میلې څه پروګرام وي؟ بس د میلې ځان سره هر څه اخلو، د خپله دیګی کوو، هغه کوو. بس یو نیم
هغه هم ځان سره وړو ټایپ مایپ یو هغه موزیک جوړو اتان مې خپله ولاکه زده یي خو د ملګرو مو زده ده او شوقي ګوري شوقي یم ښه صحیح که ژوندو لیدونکو یو ورځ به مونږ ضرور انشاءالله پکتیا لزو او دا ورور به راسره وي او دا تڼ پروګرام به جوړو خامخا طبعا ښه ورور ستاسو ته د خوست نه راغلی خوست کې بیا څه رقم دی د تفریح ځایونه هلته د خوست ځوانان چې راټول جوړ شي بیا تفریح څه رقم سره کوئ تاسو وروره د خوست د پکتیا د خوست ولایت ځوانان ډیر مینه‌ناک او ډیر خوش اخلاقه خلک دي او د ښایسته ښایسته ځایونه د تفریح دپاره لرو لکه ادمامات چې د تڼیو سیمه ده ډیره ښایسته او د خوند نه ډکه سیمه ده او داسې نور په خوست په ښار کې تفریحي ډیر ښایسته ځایونه لرو د خوست مشهور خواړه کوم یو دي د خوست مشهور خواړه خو اکثرا خلک د ډنډکي په نوم نه ډیر مشهور دی چې موږ غټې وریجې ورته وایو او د هغې خلک ډیر مینوال دي خو دلته وریجې می راخسته کېږي اول هغه په اوبو کې جوشیږي وروسته له هغې نه بیا وریجې ور اچوی کېږي بیا ډیر تر ډیره وخته پورې هغه لړلی کېږي لکه تاووي راتاووي هغه چې کله ځان سخت کي نو د هغې دپاره بیا یا کورت او یا مستې چې کله پخې شي بیا یو کاسه راخلي هغه کې اچوي بیا لاندې کورت یا مستې ورته اچوي د پاسه د غوا غوړي لکه د ځان غوړي موږ ورته وایو هغه ورته اچوي نو د هغې خوند بیا زیاتره وي ته پوتې یو افغانستان یوټیوب چینل خیر اوسې ورور سلام د تاسو ټولو دوستانو ته ورسیږي ملګرو ته ټولو ته د کارمندانو ته د سلام ورسیږي ډیره مننه خوشحاله اوسې توت له کوم ځای راوړی توت دې همدغه کلي نه یې راوړي دلته موږ ته بس دغلته یې ترې نه اخلو او دغلته یې بېرته بازار ده او زه ترې خرڅوو تر مازدیګره پورې څومره سودا کېږي والا کله 2000 کله 1300 کله 2500 دغه سودا وې کېږي ګټه کله 200 سي کله 500 سي کله 400 سي کله 1000 روپۍ سي نو برابرګي ده ولایتونو ورته خلک راځي ولا تقریبا د ګردیز نه د زازای نه منګال دي دغه لوګار دغه د سروبي له خوا دغه ټول راځي بیا دلته میله جوړه دلته د همدغه میلې ته راځي تر 12 بجې د شپې راځي توتانو سیزن څومره وخت دی توتانو سیزن یو 2 میاشتې یا 50 ورځې داسې شاوخوا وي بیا چې توتان ختم شي بیا دلته څه میله ځای نه زتی بیا د کپی ورانیږي بیا زتی میله جای زتی نه فقط دغه میله د توتو ده ډیره مننه تاسو نه مننه کاکا ستړی مشه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم سال دې ورور خیر نوم مبارک ده نوم می طلا محمد ډیر ستا نوم ورور زمانو هارون زمانو مالایار تاسو په نمایندګۍ به مشر سره خبرې وکړو صحیح ده کاکا تاسو څنګه چکر په خاطر راغلي ولا موږ وروره کارونه کوو غریب خلک یو بیا د جمعګي چکر ته یو ورځ وباسو انتخاب کوي نن هم دا ځای انتخاب بس نن هم ولا دا ځای انتخاب کوو چکر ته راووتو د کوم ځای راغلی موږ دغه مایبینو شارک نه د توتانو میله نن به هم دا توتانې میله نن د همدې توتانو میله ده راووتو چکر د نورو کومو ځایونو ته تللی تفریح دپاره ولا تلي دغه پاس پارک ته تلي زازي پارک ته تلي باغي واش په تلي یو ځای بل ځای ته تلي چکر وکړو مقصد چکر وهې چکر وو بعض وخت جمعه نیمه د دې مخکې کله راغلی وې د توتانو راغلی وم د توتانو ته یو 2 پیرې نور هم راغلی وم د همدې سړي خواته دا ډېره مزه کې ډېره د خوند ځای دی د چکر ځای دی ساتېرۍ دپاره ډیره مننه تاسو ته ښه الله دې وکړي ډېره مهرباني خدای په امان مننه
YouTube channel. نن خو پیلان 300 300 و د پیلان او د 300 تانم بیا خپل دلته باغچې دي خپل باغونه نه نور حیوانان یاخلو دلته بیا مونږ خرڅوو دغه یو توت شکور چې دی دا په څو اخلي او په څو خرڅوي دا په 80 روپۍ 70 روپۍ اخلو مونږ اصل 90 روپۍ خرڅوو او توتان مزیدار دي ولې نه دي مزیدار ته لږ زر کېږي څه کوو دوستانو وی څوک وینځل شوي خو دي که نه نه دي وینځل شوي دا نه خرڅو پروا نه کوي هېڅ پروا نه ښه واقعي چې ملګرو ډېر ښایسته توتیان دي ډېره ښه مزه لري د افغانستان ټولې میوې مزیدارې دي ملګرو په ډېری ولایتونو کې دغه وخت دغه د مختلفو میوې سیزن دی ملګري راځي دغه تفریح ځایونه جوړوي او میوې نوشجان کوي Yo Afghanistan YouTube channel. مننه ګل پاچا صاحب الله دې په خیر راوله بیا هم ستړی مشي ډاکټر لال محمد میاخیل یم د تاسو ډېر سابقه زوړ همکار او اوس د چرخاو په سیمه کې یاستو مننه ډاکټر صاحب نن مو بس دغه جمعې ورځ تفریح ته ورکړې ده انشاءالله و دغه د جمعې ورځ معمولا رخصت کوو او بیا راځو د خپل کلي ته خصوصا د توتانو په موسم دا د مونږ کلی ده و دا چرخاو سیمه ده د خواته ښکته پورته نورم کلي ډېر دي کېدلی چې ډاکټر صاحب که وخت لري مونږ ته دغه ځایونو او دوستانو ته وښیې یو ننداره ترې وکړو دا داسې کار به وکړو چې اوس خو فعلا د مونږ تاسو په ناسته کې یو دلته د دې نه وروسته که چېرته ته وخت لرې نو داسې به دې بوځمه ښه دی په دې کلو باندې په دې پټو باغونو باندې به دې وګرځومه چکر به دې امسي بیا به دوستانو تکلیفونه هم پکې واخلې ښه بیل بیل ځایونه به درته وښیم نن تفریح ورځ ده زه هم وخت لرم داسې به وګرځو سر مننه نو دوستانو د دې ځای د کلي او باغونو تصویرونه به هم په تاسو وګورو هیله ده چې له موږ سره اوسئ ورور ستړی مه شئ ستا نوم خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ رشید احمد یم رشید احمد او د دې کلي اوسېدونکی نن تفریح ته راغلی اوسئ دلته بغیر د توتانو نه نورې کومې میوې پیداویږي نور آلوبالو زردالو باغونه ستا مڼې ناک اوس خو پاخه نه دي خو ستا پسته وخت خپل وخت کې ستا او باغونه ستا ملګرو هغه به مو ګورئ هغه عکسونه Yo Afghanistan YouTube channel. ملګرو بیا هم ښه راغلاست د چرخاو نه راغلو سهاکو کلي په طرف موټرم په دې کچو لارو کې په تاسو په خاطر راوسته چې تر څو د سهاکو کلي ننداره په تاسو وکړو له ډاکټر صاحب نه هم ډېره مننه چې موږ سره نن ځان په تکلیف کو او راغی ډاکټر صاحب دغه سهاکو کلی دا سهاکو کلی تر کوم ځای پورې کېدلی شي یعنې تر کوم ځای پورې خپله دغه ده ساحه ساکو کله چې دا مربوط د ولایت کابل کېږي ولسوالۍ د بګرامۍ مربوط کېږي
چې موږ تاسو کله داسې دوره راوهله چې د سنگ نوشتې پل نه را په دې خوا دا مربوط د ولسوالۍ بګرامي کېږي او سنگ نوشتې پل نه اخوا مربوط د ولسوالۍ چارسیا کېږي او په دغه طرف چې د مربوط د ولسوالۍ د موسهي کېږي. نو دې نه کوز تر تقریبا د کمرې ته زه په دې سي پیرتاویږي د خپل ساحه د بګرامي ده تر بودخاکاو. مننه خیر ډاکټر صاحب. دغه ساحه کو کلی اوسیدونکو د امدې ځای دی د نور ولایتونو نه ورته راغلي او دغه ځای خلک د کوم په کوم قوم باندې یادېږي؟ په دې کې مختلف قومونه دي چې میا خیل پکې شته، احمدزي پکې شته، کړو خیل پکې شته، همدارنګه ډېر قومونه پکې دي. د دې کلي خلک چې دي ټول پښتانه دي او د دې څنګ کې لاندې بل کلی چې د شیوکو په نوم باندې یادېږي چې هغه فارسي ژبه استعمالوي هغوی. او دغه خلک چې دي ټول د همدې کلي سابقه خلک دي، د همدې چې سابقه اوسېدونکي دي، پلارو نیکونو هم دلته اوسېږي. یو نیم پکې که داسې نه وي بل ځای نه راغلي وي هغه هم په شکل د همسایه اوسېږي. نو ټول خپل خلک دي. او په دې کلي په منځ کې د لوګر سیند تیر شوی ده چې د همغه سیند په وجه باندې هم دا کلی شین ده او د دې کلي ډېرې ښې ښایسته میوې دي، خصوصا توتان دي چې توتان په افغانستان کې ټول ډېر مشهوره میوه ده. زردالو ډاکټر صاحب مال یو دانه د خپل باغ نه زردالو راکړی، ډېر زیات خوږ دی خو وخت مې نه پیدا کړی، نیم مې وخوړ نیم پاتې دی. بله نو په دې کلي کې ډېر زیات د انګورو باغونه ول چې هغه انګورو باغونه اوس فعلا نشته ده، د هغو په ځای باندې ترکاریانې کرل کېږي او زردالو، مڼې، ګیلاس، آلوبالو هر څه شته پکې. ډاکټر صاحب مننه. دا کلی ډېر زیات دغه لري، ډېر زیات صفات لري. نو څنګه نور مخکې ورځو؟ ان شاء الله داسې به لاړ سو، دننه کلي ته به ورسو، باغونو ته به ورسو، وبګورو چې د تا کوم ځای خوښېږي هلته به دوره وکړو. مقصد چې موږ سره په عذاب نشي. نه مهرباني. مننه لیدونکو، له موږ سره اوسئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. چې کوم روډ په سر باندې خرڅېدل دا هماغه توتان دي، خو دلته تازه له بوټو نه راشقي او بیا هغلته وړي. سلام ستړی مه شې ورور. وعلیکم السلام ورور. څنګه یې په خیر ښې؟ شکر د الحمدلله. نوم مې حسیب الله ده. حسیب الله جان ښې په خیر یې؟ شکر ته خپله ښې. دغه توتان مو څه رقم د بوټو نه راشقولي دي؟ داسې دا یو دانه خدای داسې په غاړه کې اچول کېږي، بیا ونې ته خیږي، یو دانه په لاس باندې راټولوي پکې اچي دا خوتي کې و دا ډکوي اتي، بیا موږ هم ترې ناخلو خپله هم ټولوو. دا ډېره سخته نه چې یو دانه په دې بوټي کې اچوي، بله کومه طریقه نه لري؟ بله طریقه هم لري، هغسې راسانډو یې زولۍ به نیسو ورته که زولۍ څه شی؟ هغه داسې هغه ده ټوټه ده داسې لرګي پکې ورکړي دي، له پاسه ورته راسانډو هغه کې. بله طریقه یې هغه ده او دا طریقه یې چې دا بیا دا توت نه خرابېږي. دغه توتان هم خپل دي؟ نه خپل هم دی او د بل چا هم دی، اخیستې مم دی ونې دا باغونه. دا باغونه م اخیستې؟ و نو یو بوټی د توت هغه په څو اخیستی دی؟ 1000 افغانۍ. 1000 افغانۍ؟ و بیا څومره روپۍ کوي؟ نو 2000 یا 3000 به وکړي تر اخره پورې. څنګه پوهېږئ چې دغه بوټی په 1000 روپۍ تاسو اخلی، دا به ستاسو خپل هغه پیسې پوره کړي یا نه؟ نو ونه توتو ته یې ګورو چې توت لري که نه لري. و بیا هغه ښکاري چې غټه ونه ما بیا 40 دانې اخیستې. یعنې مقصد په 40,000؟ و تر اوسه یې څو روپۍ ترې کړي دي؟ تر اوسه خپلې پیسې راباسلې. خپلې راباسلې دي؟ و او اوس په ګټه کې؟ اوس انشاءالله ترې ګټه. د نن نه ګټه شروع ده که د مخکې نه؟ نه دا نن نو سبا نه به ترې ګټه شروع وي. لږ پیسې. څو میاشتې یا څومره وخت دغه توتان وي؟ 50 ورځې به وي. 50 ورځې؟ اوس 2 میاشتې پورې. ډاکټر صاحب یو بله خبره، دلته کوم توتانو ډولونه کوم دي؟ کوم توت پیداویږي؟ دلته دغه یو ډول توت چې دي دا خو ډېر عام دي، چې دا ابراهیم خاني توت دي چې دا عام خوړل کېږي. د دې نه بغیر یو رقم بل توت دي
سپین توت دي چې هغې ته برنجي توت وایو. هغه اول کې پخیږي، د دونه بیا هغه اول پخیږي، هغه زر خلاصیږي. او هغې نه بغیر بیا دلته به بیا لاړ شو وبه یې ګورو یو رقم توتان دي چې غټ غټ توتان دي چې موږ هغې ته شوړه توت هم ورته وایو او کټه توت هم ورته وایو. مختلف مزه ده، هر یو د هر یو مزه له هر یو نه اوچته ده. نو هغه توت که وخورې انشاءالله چې هغه به له دونه ډېر خواږه وي. او همداسې شاتوت دي تور، انشاءالله هلته به هم ورسو. او یو رقم د شاتوت دی چې شاتوت بیا ونې ډېرې زیاتې نه دي، یو نیم جای کې وي، خو شاتوت داسې رنګ لري تور لکه دی جګري رنګ لري. ډاکټر صاحب یو رقم د توتانو داسې اوږده اوږده غوندې چېرته مې لیدلي وو، هغه لکه مچني او هغه دلته پیدا وي. یو اوږده غټ توتان دی چې مخکې مې درته ویلې چې کټه توت ورته وایي، شوړه توت ورته وایو، هغه شته. او یو هغه ډېر اوږده توتان دي چې هغه خارجي دي، هغه دلته نسته، هغه نو یو نیم بوټی اوس دلته راغلی، هغه خوشبويي توت دي، هغه د موږ په کلي کې بیخي نسته، او هغه د دې نه دي، هغه خارجي. او د دې توتانو چې دي بیا خاص یو خوند ده، خاص نمودي ده. او دا توتان چې دي دغه په ټولو ولایتو د افغانستانو کې دغه توت چې ده دا اوس ستا مخکې ایښی ده، دا توت بهترینه توت ده. دا شملې څه په خاطر باندې ورسره څښل کېږي؟ څه خاص څه فایده لري یا نه داسې مزې دپاره؟ دا خو څو خبرې دي دې کې. یو خو دا په خپله توت چې ده دا ډېر خوږ ده، دا چې وخورې او د دې په سر سه شملې وخورې، دغه خپله د خولې خوند د سیستم د معدې ته داسې تغیرات بیرته ورکوي. او که چېرې شملې ورپسې ونه خورې دا دومره خوږ ده چې ډېر به دې تږی کړي. یو دا مسله ده. بله دا مسله ده چې کله دا توت وخورې، د دې توت په منځ کې دا توت که داسې کو، د دې توت په منځ کې یو لرګی ده، دغه لرګی لږ شخ ده، هضمیت نه لري. دغه لرګی چې دا توت خوري، دا لرګی هم خامخا ورسره خوړل کېږي چې دا توت ډېر کلک ده، دا نه هضمېږي. نو د دې توت لرګي په خاطر باندې هم هغه شملې خوړل کېږي چې دا معده کې معده ورسره لږ ذره راحت اوسېږي، دغه لرګی زر هضم شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوږې خبرې دي. ځو چې کلی وګورو. انشاءالله. یو افغانستان یوټیوب چینل. یو افغانستان یوټیوب چینل. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.